چې په پېښور پولیس لاین کې په مسجد کې او بیا د مانځه په دوران کې خودکش دماکه. الله دې رحم وکړي. نه پوهېږو چې څه روان دي، نه پوهېږو چې څه کېږي، څه حساب دی، څه قصه ده. خو دا چې کوم کار دی دا کار د مسلمان نه دی، دا کار د لا اله الا الله ویونکي نه دی. دا چې کوم کار دی دا کار چې دی دا قرآن منونکي نه دی. ګورئ د مسلمان وجنه حضور علیه السلام فرمایي چې د مسلمان باندې د بل مسلمان وینه تویول حرام دي، حرام. او بیا د پولیس ملګري زه وینم په خپلو سترګو باندې کله کله د پولیس ته مرګري. قسم دی زه چې کله مسجد ته لاړ شم د پولیس ملګري وینم د سحرې مانځه ته راغلي، څوک په تلاوت کې مشغوله، څوک په ذکر اذکار کې مشغوله، څوک د مانځه انتظار کوي. او بیا د پولیس ملګري دومره په درنه جمع کې د سحرې جمع دومره درنه، دغه شان هر مونځ کې ښه په اهتمام سره حاضریږي. او بیا داسې کسان وجل چې د قوم محافظین، د قوم د حفاظت دپاره ولاړ دي. نو زه خو نه پوهېږم چې دا څه حساب دی او څه روان دي. او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې پښتانه پولیس والا چېرته په پنجاب کې چا پولیس ونه ویشتل، نه چېرته په پنجاب کې چا پولیس باندې بلاسټ ونه کړو. صرف په خیبر پښتونخوا کې چې دی نو زموږ پښتون پولیس چې دی هغه شهید کیږي. زموږ صرف د پښتون پولیس چې دی د پښتون پولیس چې دی د هغه بچیان یتیمانان کیږي. زموږ د پښتون پولیس چې دی د هغه ښځه چې ده هغه کونډه کیږي. نو دا ګناه زموږ د پښتنو څه ده؟ الله دې رحم وکړي. کم چې زمونږ نن په پېښور پولیس لاین کې په مسجد کې چې کم بلاسټ شوی دی، کم وروڼه کم پولیس والا شهیدان شوي دي، الله دې د ټولو شهادت قبول کړي. او الله دې د دې وینې د برکته، الله دې د دې شهادت د برکته چې د مانځه ته ولاړ، الله مانځه ته ولاړ، د مانځه ته بیا په جومات کې د جمع په دوران کې بیا دومره، الله دې رحم وکړي. الله دې د دې ښکلې شهادت د برکته زمونږ په دې وطن باندې رحم وکړي. او الله دې زمونږ دا وطن قایم او دایم ولري. دا کم فسادونه، دا کم شرونه چې زمونږ په دې وطن کې دا څوک خوري څوک یې کوي، الله دې ورله بدترینه سزا ورکړي. او بیا په جومات کې پولیس لاین کې چې کم امام صاحب، مولانا صاحب، الله دې د هغې شهادت قبول کړي. الله دې بچو ته وارثو ته صبر جمیل عطا کړي. او دا شان نور چې څومره انسپکټران صاحبان شهیدان شوي دي، کم کانسټیبلان ملګري شهیدان شوي دي، نور ډېر پولیسونه جوانان چې شهیدان شوي دي، الله دې د ټولو شهادتونه قبول کړي. او الله دې زموږ په دې وطن باندې، زموږ په دې خاوره باندې امن راوستلی کړي.